د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن یکشنبه د دلبیا د سلواغې نهشتمه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې 13 منټې سره سمون لري. روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. ترکی پانګوال وایي چمتو دي په افغانستان کې د هوایي ډګرونو، برېښنا او صنعتي پارکونو په برخه کې پانګونه وکړي. په تورخم کې د تاریخي آثارو د قاچاق مخه ونیول شوه. او بایدن وایي اوکراین ممکن لا ډېرې سیمې له لاسه ورکړي. اوسم بشپړ خبرونه. ترکی پانګوال وایي چمتو دي په افغانستان کې د هوایي ډګرونو، برېښنا او صنعتي پارکونو په برخه کې پانګونه وکړي. د صنعت او سوداګري وزارت معین مولوي قدرت الله جمال د ترکی له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره وکتل. په دې کتنه کې د ترکی سوداګرو او پانګوالو په افغانستان کې د هوایي ډګرونو، د برېښنا د تولید او په صنعتي پارکونو او تجارتي ښارګوټو کې پر پانګونې چمتووالی ښودلی دی. د صنعت او سوداګري وزارت معین د افغانستان د خصوصي او دولتي سکتورونو له هوایي ډګرونو، د برېښنا تولید، د صنعتي پارکونو او تجارتي ښارګوټو په بیا رغونه کې تر ترکی سوداګرو ونډه اړینه وبللې او ویلي دي چې داسې اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا نورې پیاوړې کولی شي. مولوي جمال زیاته کړې ده تجارت او صنعت باید د سیاست ښکار نشي او زموږ اقتصادي پالیسي د هر هیواد سره په اقتصادي موخو ولاړه ده. له هغه وینا افغانستان له اسلامي هیوادونو سره سوداګریزو اړیکو ته لیواله دی او له ډېرو اسلامي هیوادونو له افغانستان سره خپلې تجارتي اړیکې له پخوانۍ زیاتې ټینګې کړي او په افغانستان کې پانګونه هم کړې ده. په تورخم کې د تاریخي آثارو د قاچاق مخه ونیول شوه. د ننګرهار د تورخم دروازې اړوند مسؤلین وایي چې په دغه بندر کې د تاریخي آثارو د قاچاق مخنیوی شوی دی. د تورخم بندر کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنۍ ته وویل چې دغه بندر کې یو تن له هیواد بهر ته د 6 قلمه تاریخي آثار د قاچاق په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم په دغه بندر کې دې ته ورته هغه کسان نیول شوي چې غوښتل یې $100,000 له هېواد څخه بهر قاچاق کړي. درنو اورېدونکو په خبري غړۍ کې اوس هم یو بهرنی خبر. بایدن وایي اوکراین ممکن لا ډېرې سیمې له لاسه ورکړي. وروسته تر هغې چې روسي ځواکونه او اوکراین یو بل ښار ادویکا هم ونیوه، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي که اوکراین ته پر وخت او کافي مرستې ونه رسېږي نو دغه هېواد به نورې سیمې او ښارونه هم له لاسه ورکړي. بایدن ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ژمنه کړې چې په کافي اندازه مرستې به ورته برابروي. وړمه ورځ د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته او د اوکرایني ځواکونو څخه د اودیکا ښار د نیول کېدو راپور ورکړی و. درنو اورېدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر پلې خبري غړۍ لوی الهام ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.